الحمد لله والصلاة على رسول الله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم. زما محترم وعزت مند معنا مشران وكشران وزما همزول مسلمانان ورونه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یقینا تاسو په علم کې د چنن سبا د نړۍ چې څومره مسلمانان دي چې هغه شمیر تقریبا یو ارب شپږ شپېته کروڑو ته رسیږي. هغه مسلمانان د کفري نظام او د کفارو د وجې نه په یو داسې تکلیف او مصیبت کې مبتلا دي چې مسلمانانو ته په ډېر زیات درد رسېدلی دی. یقینا زه وایم داسې مسلمان به نه وي چې هغه په دې غمیزه کې د مسلمانانو سره موږ سره د زړه نه شریک نه وي. دا به د هغه بیا د چا د ایمان علامه نشي پاتې کېدلی، ایمان پکې نشي پاتې کېدلی چې په دې مشکل کې موږ سره مبتلا نه یو. یقینا کافران دي هم د قرنګې خلک. د افسوس خبره ده زمونږ چې څومره حکمرانان دي دوی کوشش کوي چې د کافرانو اتباع او تقلید وکړي، په هر شي کې تقلید کوي. خو د هغې باوجود کافران دا دغه مسلمانانو حاکمانو نه خوشحاله دي او نه به ترې خوشحاله شي. ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي چې یهود او نصارا یا چې کافران دي دا د مسلمانانو نه تر هغې پورې نه خوشحاله کېږي تر څو پورې دوی د هغې د دین اتباع نه یې کړي. دا د آیت مفهوم دی. زما قدرمندو موږ او تاسو په دغه غمیزه کې سره ټول شریک یو. کوشش به وکړو چې د دغې غمیزې باندې هر اړخیز معلومات واچو. یو خدا دی چې هغې فقهي څه حکم دی هغه بیان کړو، او دویم نمبر کې به هغه تاریخي چې څه ترتیب دی کوم ځای وخت نه شروع شوی ده او مسلمانان کوم وخت نه په دې مصیبت کې مبتلا وي او مسلمانانو ته وخت په وخت کافرانو دغه دسیسه جوړه کړې ده. مسلمانانو د هغې بیا برپور دفاع کړې ده. مسلمانان ډیر زیات عاشقان لري د الله تبارک وتعالی او د الله د رسول. ډیر زیات عاشقان شته دی چې د هغې هر رنګې دفاع به انشاءالله د هغې د دین کوي. خو افسوس خبره دا ده چې کوم مسلمانان اوس هم د کافرانو سره محبت او همدردۍ کې دي، د هغه مسلمانانو په حال باندې انتهایی زیات افسوس دی او هغه مسلمانان په کار دا دی چې په خپل ایمان وډار شي. خبره به دې ځای نه شروع کوو چې تاریخي ترتیب سره کله نه دا د پیغمبر علیه صلات وسلام سپکاوی شروع شوی. د نبی علیه صلات وسلام په زمانه کې تقریبا 14 یا 14 کسان تیر شوي دي چې هغې د نبی علیه صلات وسلام د توهین کوشش کړی دی. اگر چې الله پاک فرمایي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین، عزتدار الله دی او د الله رسول دی. هغه د دغه بیکاره خلکو په دغه باندې بې عزته کېږي نه، خو معنا موږ ته د هغې د دفاع پوره برپور کوشش پکاري. د نبی علیه صلات وسلام د توهین کوشش چې چا کړی دی اول ځل دا عتبه ابن ابي لهب کړی. د نبی علیه صلات وسلام څخه د تره زوی دی، د نبی علیه صلات وسلام د تره زوی دی عتبه ابن ابي لهب. هغه دا کوشش کړی خو الله تبارک وتعالی ورته دا سزا ورکړې چې دغه سر تر ننه پورې چا نه دی لیدلی. نبی علیه صلات وسلام ورته بددعا هم کړې وه اللهم سلط علیه کلبا من کلابک، الله تعالی د خپلو سپیانو نه په یو سپی یا د زمریانو نه په یو زمری مسلط کړي. یو زمری راغی او سر یې د هغه وړی تر ننه پورې وړی. دویم هغه کس چې د نبی علیه صلات وسلام د توهین کوشش یې کړی دی هغه ابو جهل دی. ابو جهل د نبی علیه صلات وسلام توهین کو. الله تبارک وتعالی د دوو مجاهدینو د لاسه د هغه مردارېدل دنیا ته ښودلي دي او د وخت یو عظیم فرعون او د دوو وړو ماشومانو په وجه باندې په لاس باندې الله تعالی د مسلمانانو زړه په یخ کړی. دریم نمبر کې کعب ابن اشرف یهودي دی. دا هم ډېر خطرناک سړی دی. د نبی علیه صلات وسلام خلاف به زه چونکې ډېر تفصیل ته ځکه نشم تللی بیا ویډیو اوږدېږي. د نبی علیه صلات وسلام د توهین دپاره بې باقاعده طور سره مجلسونه برابرول. نبی علیه صلات وسلام وفرمیل وایي څوک دی د کعب ابن اشرف دپاره فانه آذى الله ورسوله، الله هم تکلیف کړی دی او رسول هم دغه تکلیف کړی. محمد ابن مسلمه لاس اوچت کو، څلور نور ملګري ورسره و ورغلي دي او سر یې پرې کړی دی او باقاعده طور سره سر راوړی. دریم نمبر کې دا درې شو. څلورم نمبر کې چې د نبی علیه صلات وسلام په هغه زمانه کې چا د توهین کوشش کړی دی یهودۍ ښځه وه. نو علي رضی الله عنه فرمایي ان یهودیه کانت تشتم النبي صلی الله علیه وسلم. وایي د نبی علیه السلام په زمانه کې یو یهودڼه ښځه وه او هغې به د نبی علیه صلات وسلام ته کنځلې کولې. بیا یو ړوند صحابي و، په سترګو باندې ړوند صحابي و. هغه ورته یو ځل ویل ته دلته لږه راشه خبره در سره کوم. بس چې ورته رانږدې شوه بس په دې مرۍ کې ونیوله فخنقها. نو په دې مرۍ کې ونیوله او تر هغې پورې دې مرۍ کې نیولې وه چې تر څو پورې ورنه صاحب په بله لاره ونه ویسته. بیا نبی علیه صلات وسلام ته معامله راغله. نبی علیه صلات وسلام ته هغه ګواهان پیش کړل. حدیث کې راځي فقال علیه صلات وسلام الا اشهدوا ان دمها حدر. نبی علیه صلات وسلام وفرمیل تاسو ټول دی ګوایئ د دې وینه حدر ده، د دې وینې په مقابل کې دیت نشته او نه پکې قصاص شته. نو دا هغه څلورمه ښځه وه چې د نبی علیه صلات وسلام. پنځم نمبر کې یوه ښځه وه خطمیه، هغې هم د نبی علیه صلات وسلام د توهین کوشش کړی او الله تبارک وتعالی په سزا باندې رسولې ده. او دقه رنګې خسرو پرویز
شپږم نمبر کې چې د چا د نبی رسول الله والسلام دغه توهین کوشش کړي دی دا خسرو پرویز دی کسرا دا دی وخت د فارس بادشاه او د نبی رسول الله والسلام د خط توهین کړي الله تبارک وتعالى هغه دغه رنګ ټوټه کړي چې څنګه دغه نبی رسول الله والسلام هم فرمایله اللهم مزقه كما مزق خطي زما خطي چې څنګه ټوټه ټوټه کړه قرنګي ټوټه کا زوی راولګید زوی د دویمې خزي سره ناجایز تعلقات او هغه په وجه باندې زوی راولګید او د پلار وړکه په بوجي کې واچو وسته گزار وم نمبر کې د نبی رسول الله والسلام د دغه مخالفت دغه چې چا کړی دی نو توهین کوشش چې چا کړی دی دغه نوم انس ابن زنیم نو دا الکنانی د نبی رسول الله والسلام د توهین کوشش کړی دی یو وړکه الکو غلام من خزاعه غلام عربی کې وړکه الک ته وایي چې بيخي بلوغ تم لا نه رسیدلی هغه په سر باندې وهلې او اتم نمبر کې چې چا د نبی رسول الله والسلام دغه مخالفت کړی دی توهین کوشش کړی دی نو هغه سلام ابن ابي الحقيق يهودي دی دا ډېر خطرناک يهودي او عبد الله ابن عتيق د باره کې نبی رسول الله والسلام ته باقاعده تور سره د ټول خزرج قبيله راغله او د نبی رسول الله والسلام نه اجازت باقاعده تور سره وغوښته او نبی رسول الله والسلام ورته باقاعده تور سره اجازت ورکړ او نبی رسول الله والسلام ورپسې عبد الله ابن عتيق په سربراهۍ کې کسان ورولېږل او هغه نه سر کټ ک او نهم نمبر کې چې د نبی رسول الله والسلام دغه چا کړی دی دغه نوم دی عقبه ابن ابي معيط عقبه ابن ابي معيط دغه کس چې د نبی رسول الله والسلام توهین کړي جنگ بدر کې دی اسیر شو اسیر وجل نشتا د جنگ بدر کې اسیر شو خو الله تبارک وتعالى جبرائیل باقاعده تور سره راولېږي چې دا ګستاخی رسول دی دا اسیر نشي کېدلی دا ګستاخی رسول دی نبی رسول الله والسلام عاصم ابن ثابت او حضرت علي رضی الله عنهما دواړو ته ورکه ورته دي غونډې نه اخوای بوزي او ترتیب ورته برابر کړي هغه غونډې نه اخوا بوت او ترتیب ورته برابر کړ نو نبی رسول الله والسلام په زمانه ما سره ویډیو وګديږي تقریبا 1400 کسانو پورې کسان د سيدي چې د نبی رسول الله والسلام په زمانه کې دغه کړي دي انس ابن مالک فرمایي لسم نمبر کې وایي کان رجل من بني نجار د بنو نجار نه وډلا وا یو کسو من بني نجار د یو کسو د بنو نجار نه هغه نبی رسول الله والسلام سره سبق ویل بیا و تختی د يهوديانو ته ورغه ال تورنه الله تبارک وتعالى سر کټ کړي و هغه بچ د مسلم کې حدیث دی و هغه بچ پزمکه کې خخ ک بیا به بیګا تر وتل بیا به خخ ک بیا به بیګا تر وتل بهرحال خود نبی د الله شوتل کې عشرتون کامله نو د نبی رسول الله والسلام په زمانه کې د قرنګي کسان تیر شوی دي او وخت په وخت د قرنګي کسان تیر شوی دي خو الله تبارک وتعالى هغه د لپاره ترتیب برابر کړي دی او چا به ژوند دي پریخي خو اوس دا خبره به پکې راشي چې کم سړی د نبی رسول الله والسلام شان کې ګستاخی وکړه نو کدا مؤمن یا کافری دا مسلمان پاتې کېدی شي کني شي پاتې کېدی کافری خو ازم نه یو کوم مؤمنی کم سړی چې وای اجمع العلماء على ان من سب النبي صلی الله علیه وسلم فهو کافر مرتد او یجب قتله دی یجب قتله سره زما کار دی په دې باندې د ټولي دنیا اتفاق دی چې چا د نبی رسول الله والسلام په شان کې ګستاخی وکړه د هر مذهب چې کوم علما دي هغه په دې باندې اتفاق دی چې چا د نبی رسول الله په شان کې ګستاخی وکړه دا سړی په کافر کیږي مرتد کیږي خبره ما په دې کې چې یجب قتله قتل واجب دی که په هر لاروي د لپاره دا نه د چې امیر به ورته یو ټیم برابروي تشکیل به ورته کوي نه ما درته مختلف مثالونه وښودل که په هر لاروي لکه اوس دا اوس چې کوم سړی کړي دا په هالند کې دی نو دغه ګیرټ د لپاره که په هالند کې هر رنګ سړی پیدا شو او بغیر د اجازت نه بغیر د سر کټ کول بالکل شته دی او د نه سر پرې کوي یجب قتله قتل واجب دی مستحب یا سنت یا بل شي نه دی خامخا به دې نصر وهي اوس دا خبره ده دا اجماع ډیرو کسانو را نقل کړي یو عالم دی دا غنوم دی ابن تیمیه رحمت الله علیه هغه په دې باندې مستقل یو کتاب لیکلی الصارم المسلول على شاتم الرسول نو هغه کې دویم جلد کې باقاعده تور سره داشته دا غرنګي د نبی رسول الله والسلام ګستاخی کچا وکړه نو د توبه قبليږي کني قبليږي دې کې خو هیڅ اختلاف نشته چې سربته کټکی سزا یې ده خو کبه توبه وستا بیرته مسلمان شو توبه وستا او توبه النصوح وستا د توبه قبليږي کنه قبليږي دوه مسلکونو کې د توبه نه قبليږي امام احمد ابن حنبل او امام مالک سے فرمایي وای د توبه عند الله قبول ده خو د اسلامي نظام کې توبه قبول نه ده په دنیا کې عند الله څه مطلب کده او وجل شنو کې دي چې الله تعالی جنت تبوز او مغفرت ورته وکي ځکه د توبه نسوه وسته ده خو په اسلامي نظام کې د سزا حد ادا دی چې دا به وجل کیږي کتوبم او باسي د نه به هم سرکټ کیږي اگر چې د امام شافعي رحمت الله علیه او د احناف مسلک دا دی چې راکه د توبه نسوه او وسته او د توبې د نیولو نه مخ کې د غشنو یو حدیث په دې کې دلیل دی د نبی رسول الله والسلام په زمانه کې یو سړی عبد الله ابن ابي الصرح
د نبی اسلام په شان کې ګستاخی کړې و. بیا چې کله نبی اسلام فتح د مکې وکړه دی راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته 3 ځلې ویل یا رسول الله ما معافي غوښتلې. نبی اسلام غلی و. بیا ورته ویل ما معافي غوښتلې بیا غلی و. بیا ورته ویل ما معافي غوښتلې بیا غلی و. بیا په دریم ځل چې کله ختم شو نبی اسلام ورته ویل خزه ما معاف کړي. بیا نبی اسلام فرمایل و تاسو کې رجل رشید یو پوه سړی درکې نه و چې دنه سر والی وي دنه به سر کټ کړی و کنه. حضرت عمر فاروق صاحب ورته ویل یا رسول الله لږه اشاره خو به دې کړې و کنه. نبی اسلام ورته فرمایل لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنه الاعين. پیغمبر د پاره دا خبره جایز نه چې د سترګي وਹੀ چې د څه کوي د څه کوي نه دا شی پیغمبر نشي کولای. چونکه زه پیغمبر يم نو ماته د دې شی اجازه نشته ده ځکه ما دا شی ونه ک. نو وګوره موالک او حنابلة وای چې وګوره د توبه نصوح استوا بیا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک نه سرکټ کینو خیر دی. او احناف او د موالک د شوافی او د پاره هم دغه حدیث دلیل دی. وګوره نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې باقاعده تور سره بیا دغه قبول کړه. خو لنډه وګدا دا چې په دوه مذهبونو کې کدي سړی چیرته توبه نصوح او وستا به هم سرقت کټ کول او قطع کول واجب دی او کټ کوي به دی حد دی بل لار نه لري. د قرنګي د مسلمانانو د پاره په دې بری صغیر کې ډیر ناشنا غوندي ترتیب دغه شوی. په 1909 کې موږ سره ډیر خسته نږدې مثالونه شته دي. 1928 کې څلورم د مارچ 1928 کې لاهور کې یو هندو راجپال نومي راجپال هغه د نبی اسلام په شان کې ګستاخی وکړه. نو بیا مسلمانانو هله ګوله جوړه کړه دلته هغه وخت د انګريز حکومت. نو د انګريز په حکومت کې یو جج یو قاضي او جج جسټس دلیپ سنگ مسیح نومي هغه د تشبک میاشتې قید ورک. نو بیا مسلمانانو چیرته دا برداشت کوله. نو بیا په 24 د سپتمبر یعنی یو شپږ میاشتې وروسته چې کله د جیل نه راووته نو په 24 د سپتمبر باندې غازی خدا بخش لاهوري یو سړی هغه ور باندې حمله وکړه. خدا آرامي زخمی نو هغه بیا انګريزانو ونیو او انګريزانو باقاعده تور سره جیل ته واچو. بیا افغانستان نور پس یو غازی راغلی دی. افغانانو د 1919 نه مخکې دا چې کوم افغانان دي هر پښتون په کار دی چې زه د نسب او د عصبیت قائل نه یم خو صرف یو حقایق درته بیانوم یو حقیقت درته بیانوم. پښتون باید په دې باندې فخر وکړي چې مطلب د افغان دی. که کوم پښتون ځان ته افغان نه وایي دا پښتون نه دی دا چې حرامي غوندې دی. دې باندې باقاعده تور سره خلکو کتابونه لیکلي او فلان کې قوم پښتون نه دی. مطلب دا دی چې هغه ځان ته افغان نه وایي. باقاعده تور سره باندې خلکو کتابونه لیکلي دي. نو د 1919 نه مخکې افغانانو په بر صغیر کې کوم ځای کې د دین د دفاع لپاره ضرورت پیښ شوی افغانانو باقاعده تور سره ورته قربانیانې پیښ کړي او د خپل ملک نه بهر د دین دفاع کړي. ملک کې خو چا تصور نشو کولای. اوس د افغانستان په خاور باندې کافران را لګیږي او د قران او د یو شی او د بل شي توهین کوي. دوی بیا څه وایي دا ځکه چې امن نشته د فلان کې. بهر حال ځان ته به موضوع ده بیا په دې سره ځان ته سړی خبري وکي. خو د افغانستان یو غازی او دا غنوم د غازی عبدالعزیز افغانی. نو چې کله هغه غازی خدا بخش وکاله قید شنو افغانستان نور پس یو غازی راغی غازی عبدالعزیز افغانی. د راجپال په دکان کې د یو دوست ناستو سوامی ستیانند دا غنومو سوامی ستیانند هغه دا غنومو او د ویل کتاب هم دا راجپالی بس ورننه وته په دې خېټه کې ورته چاړه ورننه ایستو بالکل بس په غزا باندې برابر. خو بیا انګريز حکومت اونیو او انګريز حکومت هغه ته 14 کاله سزا ورکړه. بیا د راجپال و تختید کاشي او هریدوار هندستان کې علاقې دی غیزه کې څو وخت تیر ک یو کال پس بیا لاهور تراغه. خو چې بیا لاهور تراغه نو غازی علم الدین شهید ورغه او باقاعده تور سره ورته په خېټه کې چاړه واچول او بالکل برابر کو. بیا د انګريز حکومت غازی علم الدین شهید ته په 22 د مئی دا چې کله د شهید مردار کا غسړې مردار کو نو هغه 29 د اپریل 1929 او په 22 د مئی صرف یو میاشت نیمه پس د تابعیا چې کوم یو جج انګريز نیپ نومي هغه ورته سزا ورکړه پانسي سزا ورکړه غازی علم الدین شهید. زه دغه مقبره ته تلم نو دغه کیسه مې صرف دې وجه نه پکې راوړه چې زه سپیشل دغه مقبره ته ورغلم او دغه چې کوم خبر دی غي زیارت ته زبا قاعده تور سره تلم. نو خبره دا چې مسلمانانو باندې د خپل دین د دفاع دا فرض ده. د دین دفاع ور باندې فرض ده او چې کوم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د شان خبرې دي په دې کې مسلمانان بالکل چا سره کنسیشن هم نه کوي. کمپرومایز خو ډیره لویه خبره ده. په دې کې کنسیشن هم نشته دی. کوم مسلمانان چې د کافرو په مملکت کې دي او کاغی سره بالکل لګه معمولی غوندي الله پاک ورته موقع برابر کړنو هغه ته په کار ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه ګستاخ ترتیب بالکل برابر کی. په آخرت کې به د مسلمانانو
په صف کې ډیر سرلوړی سړی وي. الله تبارک وتعالی دې دا موقع موږ ته برابره کړي، خو که کومو مسلمانانو ته په هالند کې دا موقع برابره وي، هغه د دې موقع نه بلې موقع په تلاش کې نه وي. همدغه بهترینه موقع ده د الله تعالی او د الله د رسول ته د ځان د وفادار او د صحیح ایماندار د ښودلو. الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي. الله دې موږ تاسو ته د خپل دین د دفاع او چې کوم په دین باندې غیرت او اهمیت دی هغه د الله تعالی په سینو کې واچوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.